السلام علیکم. زما نوم ډاکټر شعیب خان دی او زه سعودي کې ایز ا جنرال فزیشین ډیوټي کوم. زما نننۍ ویډیو د سټروک یا فالج حوالې سره ده چې آیا فالج څه ته وایي، د فالج علامات څه دي او چې فالج چاته وشي د هغې نه بعد موږ ته څه کول پکار دی. سټروک یا فالج چې دی دا زموږ سره یو میډیکل ایمرجنسي ده، کله هم چې په مغزو کې رګ یا بند شي او یا وشلیږي. د دې د وجې نه بیا زموږ مغزو ته پراپر اکسیجن یا کوم نیوټرنس چې دي هغه نه پاس کېږي او چې کله فالج سٹارټ شي نو هر یو منټ کې 2 میلیون کم برین سیل چې دي دا غي ډیت کېږي. فالج موستلی په اور یا مشرانو خلکو کې یو دم سډن نازي، اکثر ناڅاپه د خلکو خله یو سایډ ته کږي شي یا چیس کی او پراپر خپل لاس چې داخلي ته نشي رسولې یا خبرو کې ونخلي خبرې پراپر کولای نشي. میډیکل کمیونټي د دې لپاره یو سیمپل ټیسټ کوي چې په هغې کې موږ ته د فالج د خطرناکو علاماتو پته لګي، لایک مخ کږېدل یا خوله کږېدل، لاسونه او خپې کمزوري کېدل یا خبرو کې مشکلات راتلل او په ټایم باندې ایمرجنسي ته کال کول. چې کله تاسو مریض ته ووایئ چې وخندئ یا خوله کولاو کوئ نو د دې مریض دا خوله به یو سایډ ته کږېږي. دا د مخ د کمزورتیا یا د نمنس علامات دی. یا چې تاسو مریض ته ووایئ چې دواړه لاسونه خپل چوت کا نو یو لاس چې دی دی به پراپر ځای ته رسولی نشي. دا د جسم د یو سایډ د کمزورۍ علامات دی. یا چې مریض ته تاسو ووایئ چې یو سمپل جمله ووایئ لایک اسمان شین دی نو دی به دا جمله پراپر ویلی نشي او یا پکې نخلي رانخلي، نو دا د فالج یو بل علامات دی. اوس که چېرې دا علامات چا کې موجود وي پکار ده چې فوراً ایمرجنسي ته کال وکړی شي، ځکه د فالج علاج ممکن دی خو که چېرې دی په ټایم باندې هسپیټل ته ورسولی شي. 4.5 غنټو کې دننه دته یو انجکشن کولی شي چې هغې ته ټي پی ای وایي. د دې انجکشن د وجې نه دا مریض د عمر بر د معذورۍ نه بچ کېدی شي.